ستا په خبرو کې ښکارېږي ستا د کور تربیت جواب درکړمه خو وروسته به پښیمانه یمه ځان سره دوپړې وغیره نه ولې نه ساتي یاره جی میوزیک سره مې بس نه مې دی خوښ د ستا د تلو نه پس ژوند دی یمه خو داسې یمه د ستا د تلو نه پس ژوند دی یمه خو داسې یمه اصل کې توصیف ته ګناه نشته انجینر کوټ یو ګرمیږي زره خیر تا نظر قربان راځه بیا راځه قربان زمانه ځان ورک دی زما داسې ګمان کېږي تاسو لږ چوپ شئ که پیدا شوم اعلان کېږي د ژوند سفر باندې روان ستړی ستومانه یمه تا ته به خاندم خو مورې پریشانه یمه تا ته به خاندم خو مورې پریشانه یمه ستا په خبرو کې ښکارېږي ستا د کور تربیت ستا په خبرو کې ښکارېږي ستا د کور تربیت جواب درکړمه خو وروسته به پښیمانه یمه تا ته به خاندم خو مورې پریشانه یمه ډېر خره چې زه کمپیوټر نیم غني اوس په مور اغوستی دا سا آوازونه ډېر بهترینې دا توصیف دی د ساول ډېر دی توصیفه څنګه یو جی شکر الحمدلله تاسو الحمدلله آواز پر ډېر ښه بس دا ستاسو نظر ښه دی دې د څه ورکې سوچه غوړي که خاورو تېل هیڅ هم نه جي هر څه خورم قدرتي هر څه خورم خلک وایي داسې زه وورم خورم شکر الحمدلله د ګدر ساول ډېر سره بلانګ کوم د اوکم یونیورسټي نه چې کوم دی ایم ایس کوم بایو کیمسټري کې بی ایس مې هم د اوکم نه کړی دی ارګینک کیمسټري کې او ژوند دی بس روان دی توصیفه ته نیازبینه مې یو ام جی هم یو داسې دی او دا جي نشته دا جي وفات شوی تی بیبی او وایف ته واده دې کله کړی لږ ټایم وشو 3 ایئرز به شوي تقریبا ته چې یونیورسټۍ کې کرکې کې سم غوول به جوړې او جی او ملګري کله کله رانه واوري او دا څیز ووایه دا څیز ووایه خپل څه پیج مې د یوټیوب دی جوړ کړی دی که نه جی نه یوټیوب سم نه بس دا ټیک ټاک دی او دا هم بس عزیر سره د خدای خو کی عادر علی جوړ کړی دی ټیک ټاک خره باندې بس گزار کی شکر دی وی ټیک ټاک بلا پیسې کوي رشتہ دا خبره یاره جی ما خو دلا اوس پر یو روپې نه ده زما ته خبرو کوم دا فیسبوک غټ پیج دی غټ پیج مطلب چې 50 لک فالوورز ډیر غټ شي دی مړې خلک وی ګټه کنه نو قدرمنو دا اور ځان لیونی کوي ما چې یوسف جان د فیسبوک نه پیسې ونه ګټلې کنه زه نه منم چې بل سړي ته پیسې مې پښتنو ته په خپل کنټینټ فیسبوک پیسې نه ورکي ګوردا یاد ساتي او دا ما دا خبره کوټ کې خوره کې کوي فیسبوک تاله پیسې نه درکې یعنی چې زما ویډیوګان الحمدلله په میلیون کتري کېږي او چې تو ګوري نو د مل پیک پیسې هم نه درکړي یله پاک پروردګار خو زبار الله موږ دې لیکل چې کم از کم د چا درد او تکلیف کې کم شي اوس پرون یو ماشوم رخصو کور تراغه نو تاریخ ته مې بس د فیسبوک دا غټه ده کنه امو چې تر څو ژوند دی ویل کوي دا دواړه خدای لاره او لاره مې دا دعا په مونږ غټه ده او کو څوک ځان لیونی کوي فیسبوک ته چې بس پدې کې نقد دي نو خپکهګم دا اوچ وخت به نیولي
او هغه پښتنو له په فیسبوک پیسې نه ورکړي حالانکه زموږ پیجونه چې دي مونټایز پیجونه دي خو زبارال او یوټیوب کې موږ دا حل لګوري توسی وګورئ دا سي دی بالکل همدا زما په یوټیوب کې 1.6 میلیون ابو سبسکرایبر دي او کو زه تګټو خما نو مړه چې 3 بل دا اپډیټ راشي کنه بس سیده پکې غور کې نو ځان لیونی کوي مې دا پیجونه وغیرہ دا ټیک دې د پار کې خو دې کې د خپل وطن دا تکالیف دا کومول کوشش کوي صحیح ده کنه خاطر اوسې خبره بل اختراړه دا اصل کار درانه پاتې شو بس را شروع شو منګ لیونی کا څنګه طریقه بالکل جی دا مور دا یو نظم د تاسو ته وایم چې او غدبل دا نوم جنې زما خوبونه ویني غدبل دا نوم جنې زما خوبونه ویني د خدای کارونه دي په یو دوه کې حیران یما تا ته بخاند مخمورې پریشان یما د خلکو مخ کې ستا په هر یو عیب پرده چوم ابا سستا بارک سمرا بیمان یما تا تو بخاند مخموری پریشان یما ډېر ښه توصیف انتخاب د کمې راوړې انتخاب خپل انتخاب کوم بس چې کم سیز را باندې داسې خو لګیدانه چې شاعر راته وي چې یاره یا دا والا خپل سیز یو چې د وطن مینې پکې د مور بیا تیارې زه په خپل کمپوز کوم دا سیز مې په خپل ځان لګیم کور کې بس چې صحیح چې خراب باندې ولګي بس فرمایشي چې تلاړ شي خلک فرمایش کې توصیف وجدار راته ورنه سدي را په اور په موږ بس غزل رانه ډېر خلک غواړي چې غزل او داسې یو غزل او دا چې زمان زان رک دے زما داسی گمان کیگی تاسو لگ چپ شئی که پیدا شما اعلان کیگی خدا ید زړه حرم می داسی بیمام دے چی خدا ید زړه حرم می داسې بیمام دی چې نه پکې منځ د مینې نه پکې اذان کېږي تاسو لږ چوپ شئ که پیدا شوم اعلان کېږي نصیب می خوار دی په دعا کې هم سر نه لرم نصیب می خوار دی په دعا کې هم سر نه لرم چې غواړم نه کېږي چې نه غواړم باران کېږي تاسو لږ چوپ شئ که پیدا شوم اعلان کیږي زمان ځان ورک دی زما داسې ګمان کیږي تاسو لږ چوپ شئ که پیدا شوم اعلان کیږي ډېر ښه توصیف ډېر ښه اینه که دا راته ووایه چې دا ته چې د دونه خپل انتخاب ځان سره دوپړې وغیرہ نه ولې نه ساتي یاره جی میوزیک سره مې بس نه مې خوښ فقط ترنم ته ماړو اوسه پر رباب سره نه جی نه بس وجه څه نه مې خوښ جی فقط ترنم او داسې انتخاب چې خلک دا نه وایي چې یاره ودونه خاطر ته چې خلک د ډولکی سره کینی چې مړه دې سره وایي راته مرګري راته ډېر وایي او زه ورته وایم یاره مې داسې به درته ووایم دې سره به کښېنم او به وایم درته خو د میوزیک سره نه وجه څه کېدی شي تاسو یاره جی بس کورم راته والده مې ده هم راته وایي چې یاره بیا خو به دې فیلډ ته بس انشیا او زما خپل هم نه خو صرف ترنم فقط ترنم د مور منون کې بچي وینو یاره جی بس دا یو والده مې ده خدای دې ول ډېر عمر ورکړي چې صحیح د مور نه خدای شته چې اوبه رالو ورته وایو چې اوبه راوالو که نه په خپله هم رومان خوښې که نه
ماحول کې چې کم تکالیف دي د معاشره پاغې د نظری په تکالیفو مې نظري ځکه په خپل هم د داسې ژوند سره کړه مې او دې ځونو سره تاسو دغه تړتکې ولیدې شته تړتکې بالکل جی بالکل ته خو یتیم مې کنه همداسې زم خدغه کی نو زبس راځي چې بعد نه صورو او جی دغه یو غزل چې څنګه و غزل وزیر وته وی کنه دې کلیوالم دې کنه دا وسته دا دی وته اوسخی چیرته دا غزل وای کنه مرګري دې کنه دا راوستم ده نو زه چې سو ته ور یادی به تور کنه ها لګیا دي ما تراش ما دي خصب وایو نو بیا هغه ټیم کې بس انتخاب مطلب دا داسې دې غاینې کې ولاړ دی ول روز زوی دی وشو کنه ته راځه دومره ښایسته دی چې سپوږمۍ او آفتاب ستا وایي داسې لالې د خدای راکړې ګلاب ستا وایي دومره ښایسته دی چې سپوږمۍ او آفتاب ستا وایي داسې لالې د خدای راکړې ګلاب ستا وایي تک ز چرتا تنهایی کی پجڑا ولیدم تک ز چرتا تنهایی کی پجڑا ولیدم تطب وشی انداز چې خراب ستا وایي داسې لالې د خدای راکړې ګلاب ستا وایي د سکول له زمانې نه دغه ملي ترانې او دا بالکل جی 6 کلاس کې و بس دا ټایم نه چې کوم دی دا 2-3 څلور ځله بیا ډسټریکټ ګټلو سر طاهر زموږ یو ټیچر و طاهر اقبال او دا ټایم نه بس هغه به داسې بوتلو کمپټیشنز لنو نعت او ملي نغمه داسې پالیش بیا چا کړی چې یاره دې ځای ته اوس په خپله جی په خپله چې ته استاد وغیره بالکل موسیقار سره بیخي نه چا راته ویلي هم نه دي او زه ځم هم نه خپله کور ناست یم تاسو ته خو ما وایي چې څه څیز مې خوښ شي ووایم بس ور اپلوډ یې کړم په ټیک ټاک چې چا خوښ شو ښه ده 2-3 ویورز دي خلک خو بدیش پیژني که نه توصیف لږ مې پیژني نو دې نه پس ورې قیصه ډېره دنیا به انشاءالله توصیفات اعلی تعلیم یافته سړی اواز د رب کائنات یو ډېر یو بهترین نعمت دی او زه چې کله لږ دغه شم خدای پاک چې زمام داسې اواز خو شکر دام ډېر لرې لاړه خو دا نه دا د خدای یو بل شان عطا ده که نه د دې نه کار واله بس انشاءالله ولې کار دې واخلې که نه چې ته ودرېږه داسې که نه داسې جمپړو ممپړو ته ورشه غریبانه د کونډې د کور غریب یتیم یسیر ودرېږه یتیم خانه کې اول ته کې داسې که نه چې ټول ناست یې ته شروع شه نو کم از کم پته وي چې توصیف په دې بیګ کې څوک دي یاره هلکه دا خو د کونډ نه ولا ټول شادره شلېدلی دی نو دا ټول خو بلا یتیمانان دي دغه څیزونه راټوله وه داسې درد تکلیف ځایونو ته ځه هلته کې اواز چې ته وه ټیک ده په دې چوک کې ودرېږه بلا مزدوران ناست دي مازدیګر سم نه وړي که نه هسې ودرېږه ودي به سوړي هلته کې تر ستا اواز کې درد دی که نه ډېر نو زه یم چې دا درد لږ پوزیټیو استعمال شي نو دا به یو په زر ښه شي که څنګه او ته خو تعلیم یافته یې مطلب پر یو څیز ښه پوهېږې بالکل او جی او پازیټیو زه خپله کوشش کوم چې داسې غلط طرف ته دا څیز لاړ نه شي او بالکل همداسې کوم او انشاءالله همداسې به وي داسې بل انتخاب هم د نه وورو ولې نه جی وګوایو دغه و چې دا وزیر سره رابطه کې که نه شروع کېږي وزیر نه به کې تپوس کوم وزیر به د کلي مور ده که نه بیا تپوس کوي مې زه تپوس ته وکړه دی به ورته اوس بیا څه ښایي زه بس ښه خبره ده اوس دواړه وروڼه ورته ولاړ دي دا به توصیف له غوږ ډکوي او څه ښه شی به مونږ ته اوري طارقه بریک خو پکې نه چلوو اره که زه به دا شي کوم پکې بریک یو بریک لو قدرمنو بیا راځو Dr. Iram Zeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, HydraFacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333 333 8037।
Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder। वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। دا خوب داسې شي چې زه لکه دنیا واخلمه، چې دنیا پرېږدمه جانانه یو تا واخلمه. دا خوب داسې شي چې زه لکه دنیا واخلمه، دا ستا د تلو نه پس ژوند یمه خداسې یمه، دا ستا د تلو نه پس ژوند یمه خداسې یمه، چې ساه مې لاړه شي کیدای شي چې بیا ساه واخلمه، چې ساه مې لاړه شي کیدای شي چې بیا ساه واخلمه. اوس به په توره شپه کې چا پسې زه لارې وخم، اوس به په توره شپه کې چا پسې زه لارې وخم. اوس که چراغ واخلم په لاس کې که رڼا واخلمه، دا خوب داسې شي چې زه لکه دنیا. توصیف میں پبړو نره شانوخ کې پرې خو دی ما سواز خو د روانې کوي کله کله جاړي توصیف یاره ولې نه چې ځان له کښېنم او کله څه ته په جلا شي سي راته خو دا ډېر پښتنه غونډه کې تاسو ته خو زم بیا لګ دیو کنو یاره جی بس د دنیا د خلکو بیهیویر او د پلار غم خلک بتاولي چيړي بس چیړي ولې خلک داسې خلک دي چې تا د ډېر نږدې او بیک سایډ پروپیګنډې او بل د پلار ارمان راځي ډېر او ځکه نور زموږ داسې څوک شته نه نو یعنی ستا د اړه د خوږېدو خو به دغه یو مور ده یو مور اچھا आवाज خو به دې ښه ملګرتیا کوي او جی بالکل په سړي غم را بار شي او یو ټوپه په خوله کې نو غم لږ کم شي که نه بالکل همداسې ده نو आवाज کولاوي داسې چې دا ته نو چړي او تا لږ شانتې بلې دنیا ته بوزي دا د یو شاعر د ټکو زور او د یو ښه आवाज جادو دی او سحر دی. توصیف هم په آخرو پیړو کې یو یو داسې انتخاب چې ته ویسې بار بار ویم ته پې ستړی کېږې نو خوښ دي زه هم په دې به د پروګرام د اختتام وکړو. بالکل جی یو غزل دی بس دغه یو کړی دوه به تاسو ته ووایم چې بیګا مې کتو بیګا نوم مې بس کمپوز مې کو لګیا وم پکې تاسو ته به ډالې ډېر مې خوښ دی او ډېر وخت نه اورم ګورم داسې دی چې څومره پیکه شو ماښامونه زما زړه یې مات کړو دا بیا شي چې خیر ها هو ویزار قربان اصل کې توصیف ته ګناه نشته انجنیر کوټ یو ګرمېږي زره خیر تا نظر قربان راځه بیا راځه قربان دې شو څومره پیکه شو ماښامونه زما زړه یې مات کړو مات یې کړل ټول زما لوزونه زما زړه یې مات کړو مات یې کړل ټول زما لوزونه زما زړه یې مات کړو. ولاله دا شعر تاسو ته چې پکور یې رنګ په رنګ وسلواز حیران پاتې شوم ورسره نو کتابونه زما زړه یې مات کړو څومره پیکه شو ماښامونه
زما زړه یې مات کړو یو اجنبي سره په ښار کې مې پیسې ماتولې بټوه کې ستاو تصویرونه زما زړه یې مات کړو مات یې کړل ټول زما لوزونه زما زړه یې کوم عاشقانو چې د آخري شعرونه اورېدلي په کړکۍ به د انګلیو په سارا وسر شي هاي هاي بهرحال توصیفه یو جهان مالنا یو اعلی تعلیم یافته سړي د وزیر د برکته موږ سره متعارفي شو او د دې انتخاب ډېر ښکلی دی او دا تعلیم یافته سړی چې چېرته هم غږېږي یقینا چې دی په خپل انتخاب کې د دې معاشرې درد تکلیف تاسو ته ږدي زموږ په دې شیشه راغلې دا شیشه ستا ده دا معموله ستا او په دې چې کله ستا غوندې کې خلک راشي نو د شیشې خوند زیاتېږي نن بیا زه دا وایم چې دا معموله د شیشه بیا ډېره ښکلې شوه خیرازه شوه او زړه راښکونکې شوه او کریډټ یې بنګه ستا غوندې کې تعلیم یافته خلکو له ورکوو توصیفه ژوندی آباد اوسې او خدای د غمونو نه لرې ساته مهرباني چې ستاسو یو جهان مننه ډېر مو کتلې وې والدې به مې وې نن مې در سره ملاقات وشو نو زړه نه خوشحاله یم عزتمن شي مهرباني عزت ډېره مننه